سلامونه ملګرو، نن سهار چې د یونیورسټۍ په لوري روان شوم نو دا چاچا راسره په ګیټ کې میلاو شو. د ده سره یو څو خوږې خبرې وکړې چې څنګه مونږ تلو نو چاچا وایي چې دا عطر ولګوئ. نو ډېر خوږ چاچا دی، د ده سره مونږ ګپ شپ ولګول. دی د هغه سترې علاقې کرک سره تعلق لري. ملګرو ډېر خوږ انسان دی. ملګرو د چاچا د ګپ شپ نه مستې چې بهر ته راووتو نو ما او دې په خپله لاره روان شو. د بهر ماحول څه داسې غونډه کې و ملګرو. د ژوند مقصد هم دغه دی چې څوک په څه فیلډ کې یا په څه کاروبار کې نو چې هغه خپل د ژوند مقصد وپېژني. یقین وکړئ څوک چې په کوم فیلډ کې هم محنت کوي نو الله تعالی هغه ته نورې د کامیابۍ دروازې کولاوي. ملګرو بیا هم د 45 منټ سفر کولو وروسته کلاس ته راورسېدم. دلته د کلاس ماس واخیستو، سلک ډېر لیکلي وکړو. نو ژوند دی ملګرو، روان دی، تېرېږي. بیا هم د دې ملګرو سره ګپ شپ ولګوو، خوږې خبرې سره وکړې او دا زموږ سیار دی ملګرو. د کلاس اخیستو نه وروستو بیا بهر ته راووتو. دا ملګری راسره مو نو د بل کلاس په کتو په تاکل بنده کې روان شو. نو څنګه چې بهر ته راووتو د چوټۍ ټایم و او 8 بجو نه واله ملګرو دغه د 1 بجې پورې کلاسونه واخیستل ځکه چې روژه وه او چوټي هم د وخته کېږي. 1 بجه وه نو بهر ته رالو. څنګه چې بهر ته رالم نو د دې سیار سره میلاو شو کوم چې د کلاس ټولې ذمهواريان یې په خپل سر اخیستې وې. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो. ملګرو دی. نو ملګرو بیا د 26 نمبر په طرف باندې کې روان شو چې مخکې مې وکتل د ټکسالې په روډ باندې کې د پولیسو ګاډی په هوټل سره روان و. نو دغه زمونږ د پاکستان حالات دی، بس خو ژوند دی تېرېږي او د ټکسالې روډ دی مونږ پرې روان یو. نو ځو مخکې دا ویلاګ راسره نور هم وګورئ. ملګرو د 26 نمبر په طرف روان شوم، په رشکه کې کېناستم. دا ویډیو مې په رشکه کې په دغه مقصد وکړه ملګرو، ژوند چې دی دا دغسې په سادګۍ او په خوشحالو او د ملګرو سره په ګپ شپ. نو ملګرو دغه هم د ژوند مقصد دی، کله هلته او کله دلته. نو د ژوند دغه شانې په خوشحالو تېرول غواړي ملګرو. او مخامخ تاسو دا کتی شئ دا د 26 نمبر ماحول دی، د سپرلي موسم شروع شوی دی. نو څنګه چې کور ته راورسېدم ملګرو اودس ادا مې وکړو، کپړې مپړې مې بدل کړې. نو واجد هم راغلی و، دی هم کار نه راغلی و، د خپل مونځ ادا وکړو. نو ما وویل چې مونځ ادا به ورته وکړو او د هغې نه وروستی یو پاڼه سبق مې ورته ووی. او بار ته چې څنګه راووتم ملګرو بیا مې خپل دا کتابونه راواخیستو او چې څنګه رالم نو هدې تلیم لګیا و کرکټ یې کوو ځکه چې روژه وه. په روژه کې موږ مازدیګر کې دلته کرکټ کوو. نو دوی دا نوی بیټ اخیستی و، دا مې وکړو، ډېر مزیدار او ډېر ښکلی بیټ و ملګرو. تاسو یقین وکئ په نننۍ ورځ کې د دې هر څه نه وروستی د دې ماما جان سره کېناستم. د کلي نه راغلی وم نو د کلیوال هر څوک چې ملګرو سړی په اسلام آباد کې ویني ډېر زیات خوشحالېږي او د ده سره ګپ شپ ولګوو. د مشرانو سره کېناسته، بیا د هغو سره ګپ شپ لګول او بیا د هغو نه څه اورېده نو ډېر زیات خوند کوي ملګرو، ډېر زیاته مزه کوي. او نو موږ له هم پکار ده چې دغسې د خپلو مشرانو سره کښېنو، د هغو نه څه زده کړه وکړو. نو موږ ته د تېر وخت په باره کې ډېرې خوږې خبرې وکړي او نو ډېر څه هم ترې زده کړو ملګرو. دغه د نننۍ ورځې ویلاګ و. نو ښه ده او اباد او بریالي اوسئ. که ستاسو خوښ شوی د ملګرو سره یې شیر